میګې ناشنا مخلوق دی. زه به تاسو ته بعض عجایبات د دې میګو بیان کومه، په تعجب کې به لاړ شي، حیران به شي چې د الله څه ناشنا قدرت او طاقت دی. او دا درته ووایم د دې بېدینو زړه له مطمئن کېږي کله چې ورته ووایي چې انګرېزانو ډاکټرانو او ساینسدانانو هم دا خبرې راویستې، او بیا صحیح ده وایي، انګرېزانو چې ووایي نو بیا څه ده صحیح ده. زموږ خو په ایمان په دې دی چې الله دا خبرې کړي دي، بس بیا ډاکټرانو ساینسدانانو دا بس خبرې بیان کړي دي. نو زمونږ ایمان الحمدلله د مخکې نه په دې خبرو دی او ښه مضبوط دی، خو د هغې سره مغه ایمان ښه ډېر شو. ایمان څه شو؟ ښه ډېر شو. لکه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي چې کله سپی په یو لوښي کې جبه ووایي نو څو پیرې به وینځئ؟ 7 پیرې، یو پیر په خاورې سره. څه حکمت دی په دې کې؟ نو دا اوس دی آلاتو سره دا خبره معلومه کړې شو چې د سپي په دې جبه کې داسې جراثیم دي چې هغه صرف خاورې سره ختمېږي، بل څه شي سره نه ختمېږي. الحمدلله زموږ هغه ایمان ښه ډېر شو. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله تاسو ډوډۍ وخورئ نو لاسونه ګوتې د اینځلو نه مخکې وسټئ. اوس ډاکټرانو دا خبره معلومه کړې ده چې دا کم خوراک چې د ګوتو پورې نښتې پاتې شي په دې کې خاص ویټامین او طاقت دی د بدن دپاره چې هغه به نور خوراک کې نه وي. او داسې نور ډېرې خبرې. د میګو د دنیا ناشنا دنیا ده او د دوی دا ژوند ناشنا ژوند دی. خو بعضو خبرو ته زه اشاره کومه. امام ابن القیم رحمه الله په بعضو خپلو کتابونو کې د میګو د عجایباتو ته اشاره کړې ده. په دې باندې بعضو مسلمانانو ډاکټرانو او ساینسدانانو کتابونه هم لیکلي دي، په هغې کې د میګي د تذکر ښه تفصیلي راغلی ده. په دې باندې انګریزانو په دې ملکونو کې په دې باندې چې د بحث ډېر زیات کړی دی. بلکې بعض تاسو ذکر کوم 2 کاله د میګو ته ناسو دوی کتو 2 کاله ژوند هغه صرف په دې کې تېر کړی چې د میګي څه کوي چې زه دا معلوم کړم. د هغې نه بعد به یو غوټ کتاب لیکلی د میګو دنیا. نو د هغه عجایباتو نه زه تاسو ته یو څو بیانوم. اولنۍ خبره میګي خبرې کوي، او زموږ رب موږ ته ویلي میګي خبرې کوي. خدا کم چې دراسات شوي دي او په دې کې کم بحوث او بحثونه شوي دي هغوی هم دا خبره ثابته کړې ده چې میګي خبرې کوي، د دوی خپله خاص ژبه ده. د میګي 6 خپې دا چې موږ داسې نو ډېر وړوکي ښکاري، خو دا چې کله را نږدې کړي او دوی په دې حالاتو باندې ګوري نو دا هر څه جدا جدا ښکاري او ډېر وړوکي بدنې دی، ډېر وړوکي بدنې دی. او ناشنا خبره ده په دنیا کې چې په دې ځمکه باندې څومره ژوندي اوسېږي نو د 15 نه 20% پورې په دې کې صرف میګي دي، ډېر زیات دي. یعنې کوم ژوندي چې اوسېږي په دې ځمکه باندې چې ساه اخلي نو په هغو کې د 15 نه واله د 20% پورې د څه دي؟ د صرف میګي دي، ډېر زیات دي. او په هر ځای کې د دې باقي جسم نه دې سر غټي، باقي جسم نه د سر غټي. او ځکه الله سبحانه وتعالی دوی له ناشنا پوهه ورکړې ده چې هغې ته به انشاءالله بعضو خبرو کې اشاره وشي. اوږدوالی د میګي عام چې کمی د 2 میلۍ نه واله چې ډېر اوږد شي 25 میلۍ ته رسي. او په دې بعضو ملکونو کې او په بعضو ځنګلاتو کې د هغې نوم دی امازون. په دې کې غټ میګی چې کوم لیدلی شوی دی نو هغه د دې ګوتې امرو تشهد دا کومه ګوته چې ده دا به ټول نه غټ لیدی شوی او د دې سترګې مې خو صرف دومره ده چې اکثر وی په تیاره کې اوسېږي نو د هغې د لاسه نظرې کمزورې او په دې سترګو له پاسه یې ویښته دي د هغې د لاسه الله دې د سترګې ساتي چې د سترګې او نظرې خراب نه شي. په صحرا کې اوسېږي، په هر قسمه حالاتو کې اوسېږي. بلکې دا خبره ناشنا ده چې دې په دې بدن کې دومره طاقت دی
چې ګرمي 100 سنټیګریډ ته ورسیم پکې دا ژوند تېرولی شي 100 ته مونږ چې کله د سره د آلاتو د کم نعمتونه چې اوس دي 40 ته ورسي څومره سخته ګرمي ده 40 45 انتها ده 50 خو بیا ښه ډېره او دا په 100 درجه کې چې ګرمي نو میږی پکې ژوند تېرولی شي او کم خوراک چې د ځان دپاره راټولوي سبحان الله د داسې یو شی به راوالي ځان له چې هغه به د دې بدن نه مغټي او ځکه بعضو علماو دا خبره لیکلې ده چې د دې بدن چې 100 پیرې وزن کې چې څومره نتیجه راوځي دومره وزندار شی د اوچتولی شي بدن نه 100 ګنا زیات نو بیا چې کله داسې شی راوالي او دې سوړي ته ویسي نو دا داسې نه دی چې داري کې خوري بلکې دا دوی سو ته تقسیم کی چې غټیږي نه ځکه چې غټ شي نو د دوی د اوسېدو د ځای خرابوي دا په څو حصو کې تقسیم کی په دوو کې یا که دوو ته هم غټ ښکاري نو څو کې تقسیم کی په څلورو کې او که چېرته لونوالی پکې راشي نو دا واپس د دې سوړي نه راوباسي په هغه وخت کې چې کله د بهر نه دوی ته د نور میږي خبر ورکړي چې نور دی نو دا بهر نور ته یږدي او همیشه چې کور جوړي سوړه جوړي د ځمکې لږ اوچته جوړي چې اوبه ورته نه شي دا پوهه چا ورکړې ده الله سبحانه وتعالی هغه قادر باچا دی ناشنا خبره چې کومه دوی کې دا غدا ده چې کله دا میږي مړ شي نو د ده نه یو خاص بینځي خاص د دې بیندلاسه چې نږدې خواوشا کې که چېرته میږیاني نو هغوی ته پته ولګي چې زمونږ میږی مړ شوی دی نو راشي هغه اوچت کې ویسي ځکه یو عالم دا خبره کوي چې ما داسې کار کړی چې یو میږی مړ شوی او د هغه د دې جسم نه دغه ماده چې کوم دا بین کوي دا مې ترې ویستې وه او په یو داسې میږي مې لګولی و چې هغه ژوندی و په هغه چې مې څنګ ولګول او لږ ساعت تېر نه و میږي را جمع شو ډایرکټ پیسې میږي را جمع شو که زموږ ملګری مړ دی او بیا چې دوی کله د خپل ملګری ویسي او خښې کړي نو بیا د هغې نه به د خپل جسم وي د دغه بین نه او د هغه څه نه پاک کړي کوم چې د هغه جسم سره لګېدلي ځکه چې څوک په دوی پسې را جمع نه شي هسې ملګرو له تکلیف ورنه کړي ناشنا عجایبات دي د الله په دې مخلوقاتو کې که چېرته سوچ دې پکې وکړو هغه موږ صرف داسې دي میږي ګرځي دغه دې روان دي نه خو دې لپاره خاص چې کوم ساینسدانان دي ما ته اوس څه وایي چې 2 کالو پورې یو سړی ناست دا ګوري او سره دې آلات هر څه هغوی معلوم کړي ښه بیا د دوی د ژوند چې دی دا جدا جدا دی میږي په 3 قسمه دي یادې ساتئ نر دا نر چې کوم دی دی ټول نظر مري نر د ټولو نظر مري او د ده کار صرف دا یي چې بچی پیدا شي بس نو چې کله دی د مادې سره میلاو شي د هغې نه به دی څه شي مړ شي او پاتې کېږي هغه ماده مشره چې کومه دوی کې هغه نر نه وي هغه ماده وي ما ته اوس ته وایي الله هسې نه دي ویلي قالت نمله وایي میږي که میږی ولې چې دا مشره وي میږي خو دا خبره نشي کول د دې نه علاوه چې کوم دي هغه په دې خدمت کې لګیا دوی خدمت کوي د دې مشرې چې کوم په دوی باندې مشره ده او د ټولو نه زیات عمر چې میلاویږي هغه هم دقه مشرې ته د دې عمر اوږدي د ټولو نه کم عمر هغه د نري د زر مري بیا د کم چې خدمت کوي وایي د دوی د عمر د 7 نه 7 کالو پورې رسي چې ډېر زیات اوږد شي اخري حد 7 وکړي او دا کوم چې مشري نو بعضو دا خبره لیکلې ده چې 20 کالو پورې عمر رسي دغه عمر ډېر اوږد الله ته ناشنا طریقه ښولې په څه طریقه باندې په څه نظم سره دوی چې دی د خوراک راوړي دی سوړي ته ښه دا هغه مخلوق دی چې دعاګانې م غواړي دا حدیث کې دي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبرانو کې یو پیغمبر د ونې سوري ته ناست میږي وچیچو نو د هغه ځینه پاڅېدو او د میږو چې کومه سوړه وه هغې وسېزله د غوسې نه نو الله سبحانه وتعالی ورته وحي وکړه
وی یو میږي وچی چلی نو د میګو یو داسې امت ته ټول وسیزو چې هغوی زما پاکي بیانوله یو میګې د الله پاکي بیانوي الله پیغمبر ته یو زما پاکي بیانوي تا خو د میګو یو امت پوره ډله دې وسیزله یو حدیث کې دا راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې خرج نبي من الانبیاء بالناس یستسقون یو پیغمبر خپل قوم راویسته او د باران دپاره دعا وغوښته یو بل روایت کې راځي چې د سلیمان علیه السلام نو چې کله دوی روان شو نو یو میږی ولیدو چې هغه په ځمکه باندې پروت او د خپې اوچتې کړې وې د اسمان طرف ته نو سلیمان علیه السلام وی واپس شي هغو ته یې ولې وی د بل چا په دعا به په تاسو باندې باران وشي خدي میږي ته دا هم پته چې الله بره دی په عرش ته پاس خپې اوچتې کړې وې لاسونه کوم طرف ته اسمان ته په انسانانو کې ډېرو ته لا دا پته نه شي چې الله کوم ځای کې دی او دوی ته پته و چې الله کوم ځای کې دی په زناورو کې او په دې حشراتو په دې ټولو کې د ټولو نه هرسناک په خوراک او په سامان سره غدا دی میږي د ټولو نه زیات هرسناک دومره هرسناک دی چې سلیمان علیه السلام یو واقع دي سره بعض کتابونو کې سلیمان علیه السلام یو میږي ته وي تاسو څومره خوراک کوئ په یو کال کې میږي به څومره خوراک کوي هغه ته وي 3 دانې غنم 3 دانې غنم دا په یو کال کې 3 دانې غنم دا موږ په یو کال کې خورو نو داسې ویل کېږي چې سلیمان علیه السلام دا په یو لوښي کې بند کړه ورسره 3 دانې غنم ور واچول چې ده د 3 دانې خوري که نه چې په یو کال کې خوري بیا چې کله کوله کړو نو ویې کتو نو یو نیمه دانه به کې پاتې وه او یو نیمه خوړلې وه سلیمان علیه السلام ته تپوس وکړو چې تا خو چې موږ 3 خورو وی دا ما یو نیمه باندې اکتفا وکړه وجه دا چې ما ته پته نه لګېده چې ته به واپس راځې او که نه ما به دې نه راوباسې او که نه نو د هغې دپاره ما وی دا طریقه جوړه کړه ښه په ژمي کې دوی بهر ته ډېر نه راوځي په اوړي کې دوی اکثر بهر ته راوځي او ځان دپاره د سامانونه جمع کوي اوړي د خپلو سوړو ته یو باحث دی انګریز دی هغه په دې باندې یو کتاب هم لیکلی د هغه انګریز نوم دی ګراهم کوري هغه 2 کاله ما تاسو ته وایي چې هغه 2 کاله دوی ته ناست او هغه په خپل کتاب کې وایي میږي د انسانانو نه په نظم و ضبط کې مخکې دي میږي د انسانانو نه په نظم و ضبط کې څه دي مخکې دي بیا هغې خبره کوي وي زه ناست وم ما دوی ته انتظار کړی دا ټولې آلې مې ورته لګولې نو دوی چې کله په لاره رواني نو دا په 3 ډلو کې په څو کې په 3 کې کم چې مشرانی د دوی ته لار ښیي نو هغه مخکې رواني او تیز رواني هغه مخکې رواني او تیز رواني کم چې فارغ وي چې د هغوی هېڅ کار نه وي نو هغو په دې سیډونو رواني هغه هم ښه تیز رواني په منځ کې هغه رواني چې سامانونه یې راغستي خوراک یې راغستی دانې راغستی شی راغستی دا په منځ کې رواني دوی ډېر ورو ورو رواني چپ چاپېره چې د نور د دفاع دپاره رواني او مخکې د دوی نه یو څو تیز تیز رواني هغه ورته لار معلوموي او چې دوی روځي د سوړې نه هسې نه روځي دوی له یو خبر ورکوي چې روځي هله دوی روځي یعنې تاسو په دې باندې موږ هم تجربه کولی شو چې د میږو سوړی او دې ته کښېنه په انتظار یا ورته ویډیو په څه طریقه باندې کیمره ولګوه ته هم دا اندازه ولګوي چې دوی داسې اکدم نه روځي د سوړې نه یو یا 2 راووتو چې دا هغه دي چې لار معلوموي دې نه بعد دوی مخې ته پیغام ورکوي چې تاسو راوتی شئ یا نه شئ راوتی دا په انسانانو کې نشته دا نظم و ضبط په انسانانو کې نشته یو سړی د سامان اوچت کړی پټ یې اوچت کړی دی به ته ګاډي هرن وي پي 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 واخوشه مړ واخوشه لکه سامان اوچت کړی صبر ورته وکړه ښځه ورسره ده صبر وکړه ماشومان ورسره دي صبر وکړه بوډا دی صبر ورته وکړه بیمار دی صبر ورته وکړه एकदम प्यारण मोवा दा غوګونو تم نقصان رسي کې دي چې سړی وېریږي لکه صبر وکړه دینه د میږي خنه شو ها چې دا څومره احتیاط کې کوم چې دا سامان راغسته دی روان دي خو دوی کې چې کوم دفاع کوي لکه ته چې په حملو کې دفاع چې څوک کوي هغه نر نه کې د ماده کوي نو دفاعي مشرتیه د چا سره ده
هغه دغه میګي سره ده نه د میګي سره ځکه الله دغه ذکر وي قالت نمله خبله فائدہ سبحان الله خبم ایمان ډیر شي په قرآن او په الله باندې هغه میګي سوي وي سليمان عليه السلام تاسو ونه چقي دی میګي په دې املا باندې لپاسه یو غلاف اکلکی غلاف کلکی پای چې زور کې ماتيږي ځکه تاسو کوي نه دا میګي چې کله ځان راچي د سزینا نو الټن را پروزي د بالکل سیده لګي ولې ځکه دې چې الټ ځان راوچي نه بیا غلاف ماتيږي غلاف چې بغي الله ساتي اماتي ونزکه دی وي سليمان عليه السلام تاسو ونه چقي ځکه چې بر غلافونه دي چقي الله په هر خبره کې ګوره حکمت دي سونه چې سليمان عليه السلام راشي او پتا سو بخپي کی تاسو مړ شي تاسو به و چقيږي ولې به و چقيږي ځکه چې بدی له پاسه غلاف ته غلاف چقيږي غلاف چقيږي ماتيږي نو ځکه دا خبرو کړی چې دا لا يحطمنكم یو عالم دا خبره کوله وما مراقبه کړی د دې میګو او دا می ډیر وخت سارلی دي کتلی می دي کله چې موږ عالم وو مطلب چې هغه سره علم دنیوي دینی دوانو ته وای اکثر په دې علم کې چې کوم سره دنیوي علمي ساينسدانانی یا د زناورو علم سره چې کوم دغه سره تعلق ساتي یا ډاکټران نو ټول به کې د نظریه دینی علما نو عالم دا خبره کوله چې ما د څه کار کړو چې یو وخت یو څه زمانہ ما د میګي سارلی نو ما د څه کار کړو چې په دې میګو له پاسه می نخې لګولې د میګي نیولې او به له پاسه جدا جدا رنگونه لګولې ما وی چې زه معلومه چې دې کم یو رنگ ولا ډیر روزي کم یو نه روزي ولې دې ډیر روزي ولې دا بل نه روزي دې نو شړي شوق دې هر څه ګوري او دا ډیر خپل علم دی مته سوي چې دې سره د ایمان د سړي ډیری او د الله عظمت پستا پزړه کې خډیر شي نه هغه دا وی چې ما چې کوم کتون میګي ټول یو ځای نه ګرځي دوی اول خدای چې بدلو ډلو کې تقسیم شي بدلو ډلو کې تقسیم شي او هر یو ډله د کار یو هفته کې بیا پسې بل راځي وی ما په دوی باندې د تجربه وکړه چې یو قسمه حمله کول په دوی باندې او د دوی په دې کور باندې او په دوی په دې سوړ باندې نو بهر ته چې کم میګان راوته هغه اقرنګو کم چې ما په لګولو د یوې هفته لپاره دوی به چې کله یو هفته پوره شو نور میګان رالو په باندې هغه بل رنگو چې ما په لګولو هغه بیا نو کم چې تیر شي هفته کې اکاري تقسیم کړو کاری تقسیم کړو تاسو یو هفته وي او یو هفته نور راځي بیا به غوی نو بیا به نور راځي الله سبحانه وتعالى بالقرآن کې سوي إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون الله استاسو په دې پیدایش کې او څومره زنده سری چې په دې دنیا کې ګرځي الله په ټولو کې زموږ د توحید غټ نه خبرتي کله چې فرعون ته پوښتنه د موسی علی السلام نو استرب سوق ته هغه ته وی ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى رب زماغلی چې د ټول مخلوقات پیدا کړی دي به غوي ته طریقه خولې د ژوند د تیرول هذا خلق الله دا پیدایش کړی دی الله کړی بس عجایبات مې تاسو ته بیان کما ټیم ختم شوګره ما تاسو ته یو سنور بیانول کې چې الله سبحانه وتعالى توفیق راکو بل موقع سره بیان کو قبلة قلبي كعبة ربي